dear. Welcome to my YouTube channel. This is Manzoor Ahmad. Nan ba mabuwayo parts of speech. Parts of speech ki runo be zamu sara shikam topic te aga noun de. Nan mabu discussion ko pa noun bani chi noun sa shede au da hagi kinds namunga pa da ne lecture ki chide aga discuss ko. Runo na awal razu parts of speech. Parts of speech zamu sara pa English ki chide 8 parts of speech دي اته parts of speech دي په هغه کې ټول وړاندې parts of speech دي هغه noun دي نن موږ په دې لیکچر کې پیژنو چې noun څه ته وایي نو راځو definition ته the name of person place or things is called noun the name of person د یو سړي نوم ته یا د یو ځای نوم ته یا د یو څیز نوم ته موږ څه شی وایو noun وایو څنګه the name of person place or things د یو سړي نوم ته د یو څیز نوم ته یا د یو ځای نوم ته موږ څه شی وایو noun وایو په انګلیش کې بیا د دې زموږ سره اگزامپل دی boy چې دا یو noun دی دا شان girls دا یو noun دی cheer دا یو noun دی څومره چې نومونه دي هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ په انګلیش کې noun وایو ٹھیک شو بیا د noun اقسام دي د دې مختلف قسمونه دي په دې لیکچر کې موږ صرف دوه ډیسکس کوو هغه زموږ سره یو common noun دی او بل proper noun دی common خو موږ ته د نوم نه پته لګي چې یو common لپاره یو common person place یا د یو ځای لپاره موږ استعمالوو نو هغې ته موږ common noun وایو څو پکې definition ته راشي common noun we a general name for any person place or things a general name یو عام نوم د یو سړي لپاره یا د یو ځای لپاره یا د یو څیز لپاره موږ استعمالوو هغې ته موږ وایو common noun اوس د هغې اگزامپل طرف ته راځو city موږ وایو city نو سټیز خو بلا ښارونه دي که اوس موږ سوچ وکړو لاهور دی کراچي ده اسلام آباد دی دغه شان بلا ښارونه دي نو دا چې دا سټي دی دا د ښارونو لپاره یو کامن نوم دی سټي نو دا کامن نوم دی بیا پویټ شاعر نو شاعران خو ډېر شي دي علامه اقبال دی د هغې نه علاوه نور ډېر شي شاعران دي منیر بونیری دی دغه شان نور هم شاعران ډېر دي دغه شان کنټري ملک لپاره استعمالېږي دا کامن دی ملک لپاره لکه اوس بلا ملکونه دي نو په هغې کې د هر یو لپاره چې دی موږ د ټول په یو ځای باندې چې استعمالوو هغه ته موږ وایو کنټري د هغې هر یو لپاره بیا ځانه سپیسیفیک نوم دی هغه بیا زموږ د ناون یو بل قسم دی په هغې کې به موږ ډسکس کوو بیا راځو پراپر ناون ته پراپر ناون هغه ناون چې په هغه موږ د یو سپیسیفیک پرسن پلیس آر تھنګس یا د یو آیډیا لپاره موږ چې دی هغه استعمال کړو هغې ته موږ وایو پراپر ناون Proper noun, a noun used for specific person, place or things. اوس موږ په دې باندې common noun کې وایو چې لکه دا یو د لپاره ځان له common noun دي چې کله هغې common noun موږ یو specific نوم ورکړو نو هغې ته بیا موږ څه وایو proper noun. For example اوس راځو اسلام آباد بله موږ څه وایو سټي خو د ټولو لپاره اوس که پېښور دی که اسلام آباد که کراچۍ ده که هر یو ښار دی هغې لپاره موږ یو استعمال کړی سټي اوس د هغې لپاره سپیسیفیک موږ څه استعمال کړو اسلام آباد نو اسلام آباد چې دا زموږ سره پراپر ناون دی هغې نه علاوه موږ ایسه پویټ کوم یو شاعر نو بیا موږ په هغې کې ډسکس کړو علامه محمد اقبال چې دا زموږ سره یو سپیسیفیک شاعر دی په اردو ژبې بیا پاکستان اوس خو د کنټري ګوره چې دی دا موږ په کامن ناون کې لیکلی وو ځکه دا ټولو دپاره پاکستان انډیا بنګلادیش وغیره څومره ملکونه چې د هغې ټولو دپاره چې دی موږ کنټري استعمالوو نو د هغې نه علاوه چې دی موږ استعمال کوو پاکستان موږ ته واضح پته ولګېده چې دا زموږ سره پراپر ناون دی نو اوس موږ نن په دې نړۍ لیکچر کې چې دی وویل ناون او د هغې ټایپس د دې نور هم ټایپس دي خو موږ په نیکسټ لیکچر کې چې دی ډسکس کوو نیکسټ اوس زموږ سره دی ناون موږ په دې نړۍ لیکچر کې وویل د هغې دوه ټایپس وو یو کامن یو پراپر نو په ساده پښتو کې موږ وایو ناون یو سړي نوم ته د یو څیز نوم ته یا د یو ځای نوم ته موږ څه وایو ناون ته وایو د هغې اګزامپل ما تاسو ته وایو چې چیر دی بوک دی ټیبل دی وغیره څومره نومونه چې دي هغه زموږ سره ناونز دي بیا د ناون قسمونه دي یو پراپر ناون دی او بل کامن ناون دی کامن ناون د یو عام کس دپاره استعمالېږي یا د یو عام ځای دپاره لکه موږ فار ایگزامپل سټي ووایي سټي د ډېرو ښارونو دپاره یو کامن نوم دی بیا چې دی پراپر ناون پراپر هغه ناون ته وایي چې هغه زموږ سره یو سپیسیفیک پرسن دپاره یو کامن نه مطلب یو پکې موږ وایو کنټري یو کنټري کامن ناون دی د دې لپاره سپیسیفیک اوس موږ پاکستان وو چې کله موږ دا پاکستان ووایو دې ته دا زموږ سره دی پراپر ناون دی نو امید ساتم چې دا نننی لیکچر به ستاسو سمجھ کې راغلی نیکسټ لیکچر پورې اجازت راکړئ د الله په امان ویلکم ټو مای یوټیوب چینل دیس از منظور احمد نن به موږ وایو د ناون ټایپس
دغه پریویس لیکچر کې موږ ناون ډیسکس کړی او د هغې دوه ټایپس موږ ډیسکس کړي وو. اوس به موږ راځو د ناون دریم کاینډز ته. دریم کاینډ دی کلیکټیو ناون. The name used for group of people, place or things is called collective noun. The collective noun هغه noun ته وایي چې هغه د یو ګروپ لپاره د ګروپ د مطلب د پیپل لپاره یو ګروپ دی د پیپل د هغې لپاره موږ استعمالوو، یو ګروپ اف ټینګز دي د هغې لپاره موږ استعمالوو. دې ته موږ څه وایو؟ موږ وایو collective noun. لکه اوس فار ایگزامپل یو کرکټ ټیم دی، کرکټ ټیم کې 11 پلیر دي، دا 11 چې دي دا 11 هم کمباین یو نوم ورکړل دی ټیم. نو دا چې دی دا زموږ سره کلیکټیو ناون دی. د کلیکټیو ناون اگزامپل زموږ سره دی ټیم، آرمی، فیملی، فلاک. ور ټیم کرکټ ټیم چې په دې کې زموږ سره 11 کسان دي، نو هغې له موږ ټیم نوم ورکړل دی. دغه شان آرمی ده، په آرمی کې مختلف قسمه سولجرز دي، نو هغې له موږ په یو ځای یو نوم ورکړل دی آرمی. دغه شان فیملی ده، فیملی چې ده په دې کې مختلف ممبرز دي د فیملی هغه پکې راځي. او بل چې فلاک ریوړ دی، په دې کې مختلف قسمه د ځناورو لپاره موږ استعمالوو، لکه ډېر ځناور دي د هغې لپاره موږ فلاکس ریوړ دا استعمالوو. په پښتو کې په اردو کې ورته موږ ریوړ وایو. ٹھیک شو. بیا زموږ سره د ناون څلورم ټایپ دی ایبسټریکټ ناون. ایبسټریکټ ناون څه ته وایي؟ ایبسټریکټ ناون are used for those things, idea which we cannot physically see, touch, but only feel. هغه ناون چې هغه مونږه هغه ناون دي چې هغه مونږ نه ټچ کولی شو، نه مونږ هغه چې دی لیدی شو، نو هغه قسمه ناون ته مونږ وایو ایبسټریکټ ناون. نو داسې ناون زموږ سره اوس مونږ یو آیډیا ده. اوس فار ایگزامپل لو، لو خو مونږ دا نه پوهېږو، دا خو مونږ ته پته نه لګي چې لو څوک چا سره مینه کوي، څومره کوي، کیلو کوي، 2 کیلو، څومره چاته نه ویلی چې 2 کیلو کوي 1 کیلو. خو دا داسې ناون دي چې دا مونږ نه میر کولی شو او نه چې دی نه مونږ دا ټچ کولی شو، خو صرف دا مونږ فیل کولی شو. نو دغه شان د دې اگزامپل دي، د دې اگزامپل ایبسټریکټ ناون لو دی، مینه ده، مینه څوک دغه کولی نه شي، نه ناپولی شو مونږ او نه چې دی نه مونږ دا ټچ کولی شو، خو صرف فیل کوو مونږ لو. دویم نمبر دی انټیلیجنس. انټیلیجنس دا هغه کوالټي ده چې دا مونږ نه ټچ کولی شو، نه مونږ دا میر کولی شو. انټیلیجنس مطلب ذهني، چې ستا ذهني طاقت چې دی دا نه څوک میر کولی شي، نه څوک مطلب لیدی شي. نو دا زموږ سره یو آیډیا ده، نو دا موږ صرف فیل کوو. د هغې نه علاوه پیس دی، امن، امن مونږ نه شو مطلب ټچ کولی، نه یې مونږ چې کوم دی لیدی شو، نو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو ایبسټریکټ ناون. بیا زموږ سره کنکریټ ناون. کنکریټ ناون څه ته وایي؟ A noun that refers to something that can be physically seen, touched. دا ناون د هغې چا لپاره استعمالوو چې هغه مونږ ټچ کولی شو، هغه مونږ لیدی شو. دا بره مونږ ایبسټریکټ ناون وایي، هغه مونږ نه ټچ کولی شو، نه مونږ هغه لیدی شو. نو کنکریټ ناون به زموږ سره هغه ناون وي چې هغه مونږ فزیکلي ټچ کولی شو او هغه چې دی هغه مونږ لیدی هم شو. د هغې لپاره چې مونږ کله کوم ناون استعمالوو هغې ته مونږ وایو کنکریټ ناون. د دې اگزامپل دی ټری. ټری چې دا مونږ لیدی هم شو او د هغې نه علاوه چې دا مونږ ټچ کولی هم شو. د هغې نه علاوه چې دی چیر دی، چیر مونږ لیدی هم شو او دا مونږ ټچ کولی هم شو. د هغې نه علاوه زموږ سره دی فلاور. فلاور چې دی دا مونږ کتی هم شو او دا مونږ ټچ کولی هم شو. نو دا زموږ سره د څه شي اگزامپل دی؟ دا زموږ سره د کنکریټ ناون اگزامپل دی. نن مونږ ووایو د ناون ټایپس. د ناون کې دریم نمبر 2 چې دی هغه په پریویس لیکچر کې ویل دي، د هغې نه علاوه چې دی اوس کلیکټیو ناون دی، کلیکټیو بیا ایبسټریکټ ناون دی، بیا کنکریټ ناون دی. نو کلیکټیو ناون هغه ناون ته وایي چې هغه مونږ یو کلیکشن لپاره استعمالوو، مطلب یو کلیکشن د کسانو کلیکشن شوی، دغه شان ځناور دي د هغې یو کلیکشن دی، د هغې لپاره مونږ یو نوم استعمالوو، هغې ته مونږ کلیکټیو ناون وایو. لکه فار ایگزامپل کرکټ ټیم، فیملی وغیره وغیره، دا زموږ سره د کلیکټیو ناون اگزامپل دی. بیا ایبسټریکټ ناون هغه ناون دي چې هغه مونږ نه فیل کولی، هغه مونږ فیل کوو، صرف ټچ کولی نه شو او نه یې مونږ لیدی شو، نو هغې ته مونږ ایبسټریکټ ناون وایو. ایبسټریکټ ناون اگزامپل یې تاسو ته ما لیکلي دي چې لو دی، انټیلیجنس دی، پیس دی، دا ټول چې دي دا زموږ سره د ایبسټریکټ ناون اگزامپل دی. بیا موږ سره دی کنکریټ ناون. کنکریټ ناون هغه دی چې هغه مونږ فزیکلي ټچ کولی هم شو، لیدی هم شو، د هغه کوم څیزونو لپاره چې مونږ استعمالوو هغې ته مونږ وایو کنکریټ ناون. د هغې اگزامپل دی ټري دی، فلاور دی، ګولډ دی، etc. دا ټول چې دي دې ته مونږ کنکریټ ناون وایو چې کوم مونږ ټچ کولی شو او کوم چې دی مونږ لیدی شو. نو هوپ چې دا لیکچر به ستاسو په سمجھ کې راغلی. نیکسټ لیکچر پورې اجازه راکړئ. د الله امان.